ورکه شوې ټکنالوژي. پخواني انسانانو څنګه د کمپیوټر، لیزر او انجنیرۍ معجزې جوړولې، ساينس تر نن حیران دی. FCL زون د حیرانتیا او معلوماتو نړۍ. نمبر 1 انټیکیترا ماشین د نړۍ تر ټولو پخوانی کمپیوټر. په 1901 کال کې یو شمېر غوتونکي د یونان انټیکیترا ټاپو ته نږدې سمندر له تله دا اله وموندله. دا ماشین له برونزو جوړ شوی او تر 10 زیاتې ګرځېدونکي پرزې لري. ساینسپوهان وایي دا شاوخوا 2000 کاله پخوا پورې تړاو لري. دا آله د آسماني حرکت، د سپوږمۍ دورې او د لمر ګرځېدو، حتی د اولمپیک لوبو نیټې هم محاسبه کولې. نن د ناسا او عصري ساینس وسایلو له مرستې پرته دا حسابونه کول ستونزمن دي. سوال دا دی چې پخوانیو خلکو دا علم له کومه پیدا کړ. نمبر 2 د مصر اهرام د انجنیرۍ معجزه. د مصر ټولو مشهوره هرم هرانجزا شاوخوا 2560 کې فرعون خوفو په امر جوړه شوه. دا ودانۍ تر 2 یا 3 میلیونو ډبرو بلاکونه لري چې هر یو بلاک یې تقریبا 15 ټنه وزن لري. حیرانونکې دا ده چې هرم د قطب شمال سره 15 درجې انحراف لري. دا د GPS نه لرونکو انسانانو لپاره ممکنه وه. حتی تر نن پورې ساينس نشي ویلای چې دا خښتې څنګه پرې کېدلې، لیږدول کېدلې او دومره دقیق ایښودل شوي. نمبر 3 د ایلورا غارونه. یو غر 180 فوټ ښکته پرې شوی. په هند کې د ایلورا غارونه چې اورنګ آباد ښار ته نږدې دي 500 تر 1000 کلونو ترمنځ جوړ شوي دي. دا معبدونه په یو غره کې د پاس نه ښکته جوړ شوي. پکې یو له تر ټولو حیرانونکو جوړښتونو کایلیسا مندر دی. دا مندر له یو غره یوازې په چټک او ساده وسایلو جوړ شوی، له پورته نه تر پایه. ساینسپوهان حیران دي هغوی له کومې وسایلو سره داسې هنر، انجینري او ډیزاین څنګه ترسره کړ. نمبر 4 د انکا تمدن. بې سمټه خو زلزلې ضد جوړښتونه. په پیرو هیواد کې د انکا تمدن چې له 1400 تر 1500 کلو پورې وده وکړه. داسې خښتې جوړول شوي چې یو د بل سره دومره دقیق فټ دي چې حتی یو ستن هم نه ورنوځي. ساکسایهوامان په نامه یو مشهور دیوال تر اوسه د زلزلو مقابله کوي، بې له دې چې یوه څنډه یې هم ولویږي. دا قوم نه سمټ درلوده، نه برېښنا، نه ماشین، بیا یې څنګه وکړل؟ ځینې پوهان وایي ښایي دا خښتې اول نرمې وي وروسته کلکې شوي، یا یې ځانګړی تخنیک کارولی. نمبر 5 ورکه پوهه. یو وخت انسانان ډېر پرمختللي وو. دا ټولې نښې دې ته اشاره کوي چې ښایي یو وخت انسانیت داسې پوهې ته رسېدلی و چې بیا طوفانونو، جګړو یا طبیعي افتونو له کبله له منځه تللي. د نوح علیه السلام له طوفان نه مخکې تمدنونه یا عاد قوم چې قرآن کریم یې یادونه کوي، ښایي داسې پوهه یې لرله چې موږ یې نن بیرته پیدا کوو. که تاسو هم دا موضوعات حیرانونکي ګڼئ نو ویډیو لایک کړئ، خپل نظر کمنټ کړئ، FCL زون سبسکرایب کړئ.